اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول زمونږ دوستان کتونکي اوریدونکي به په خیریت سره او د هر څه نه مخکې د الله رب العزت دربار کې به دا سوال کوو چې زمونږ څومره کتونکي دي د هغوی چې څه قسمه پریشانیانې دي الله رب العزت دې د هغوی تمامې پریشانیانې حل کړي. سو قرضداري الله دې د قرض اخلاص کړي، څوک بې ګناه بندیان دي الله دې د بند اخلاص کړي، او که څوک بیماران دي الله دې شفای کامله ورکړي، که هغه ظاهري بیماري وي که باطني بیماري وي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي زه د ډېر وخت نه په دې یوټیوب باندې د مختلفو وظایفو ورکوم او ستاسو خدمت کوم، نو هغې په بدل کې تاسو ماته دعا کوئ او زه ماته دعا کوم الله دې ستاسو دا ټول مشکلات آسان کړي. د محبت یو ډېره غټه مسله ده، باید سړی د چا سره محبت کوي او هغه غواړي چې دا دویم قسم ما سره محبت وکړي. بعضې یو طرف نه محبت وي بل طرف نه محبت نه وي او هغه یریږي، وایي چې دا سړی به زما سره په خپله محبت وکړي، هسې نه چې زه ورته وینا وکړم څه لانجه راته جوړه نه کړي یا چاته وینا ونه کړي. نو هغې نه مخکې د هر څه نه مخکې ضروري دی چې د هغه په زړه کې خپل محبت واچوي. نو د هغې دپاره خو ما مختلف وظایف هلته ښودلي دي او دلته زه نو نن مې یو زړه کې راغله چې زه د محبت والا ډېر په عذاب کړم. بعضې تعویضونه مونږ ورکړي دي، نو هغه بیا ما پسې رالیږي، وایي دا د څه لیکلي دي دا د څه لیکلي دي. زما د وټساپ نمبر صرف د دې دپاره دی چې کوم خلک په موږ باندې کار کوي نو هغه بالکل هغه موږ سره بیا رابطه کولی شي. چې کوم خلک په موږ باندې کار نه کوي نو هغه دې داسې مهرباني وکړي چې دا چې کوم دلته اعمال ورکوم دا هم زه د دې دپاره ورکوم چې بعضې خلک به یې موږ نه ډېر لري یا بعضې خلکو سره پیسې نه وي، ځکه زموږ ډېر زیات چارجز دي، موږ هم دلته محنت کوو خواري کوو. نو هغوی دپاره دا عملونه ما راوړي دي او انشاءالله العزیز لازمي به الله ورسره کار کوي. نور کارونه الله کوي، دا کاغذ دا قلم په خپله څه نشي کولی. شفا ورکول والا الله ذات دی، څنګه چې یو ډاکټر چاله شفا نشي ورکولی خپل کوشش کولی شي، دغه رنګې به دې نیت باندې به یې کوي چې الله به زما دا کار کوي او انشاءالله کېږي به. نو دوستانو د څوک چا سره مینه محبت کوي او هغه غواړي چې د ده ما سره بیرته محبت شي، دا زه په خپله مینه کې دا زه لیونی کړمه زما نه بغیر یو منټ نه تېرېږي، نو هغې دپاره دا نن دغه دی داسې سپین کاغذ به راوالی، مارکر به تور او سور به نه رالي، نور چې هر قسم وي او دا یو داسې ګورئ زه چې څنګه لیکم بس ستاسو دپاره اسانتیا، تاسو به دې څیزونه نه پوهېږئ. داسې یو دغه به واچوئ او دې کې به ګوره زما به زه چې څنګه لیکم بس همغه شان به ځئ. دا ډېر زر کار کوي خو د ناجیزه کار دپاره زما اجازت نشته. بعضې خلک چې هغه وایي چې راځه چې څوک واده شوې ښځه ده او د غلط تعلق دپاره به یې وکړمه، نو د غلط تعلق دپاره زما اجازت نشته دی، ځکه چې دا سړی مکمل په محبت کې لیونی کوي، نو هغې دپاره زما اجازت نشته. جایز نیت چې یاره زه دې سره واده کوم نکاح به ورسره کوم حق حلاله، د هغې دپاره زما تاسو ته بلکل اجازت شته دی او تاسو بالکل کولی شئ. نو دا چې م کله ولیکل دا به دې طریقه ما ولیکل، نو ښه په هغه ورګورئ سکرین شاټ دې وباسئ. بیا به د هغې نه پس اوس کوم چې لیکونکی دی نو هغه به لاول لکه زما دا ویډیو جینۍ ګوري او هغې په یو هلک کوي، نو لاول به هغه دغه هلک نوم لیکي، او که دا څوک هلک دا ویډیو ګوري او چېرته څوک جینۍ خوښوي او هغې دا کوي، خو د هلکانو باندې به یې نه کوئ چې یو خو داسې دوستانې دپاره چې یاره دا سړی زما دوست شي ښه سړی دی، او یا خلک د غلط کارونو دپاره کوي، نو د غلط کارونو زما اجازت نشته، او چې اجازت نه وي او بیا یې کوئ نو بیا به د هغوی تاسو ته نقصان میلاویږي. ښه دا کوم لیکونکی چې دی دا به لاول د هغه کس نوم ولیکي، فلان لکه فلان لکه فلان کې بن فلانه د مور نوم، ټیک شوه، علی حب، بیا به دلته دا به بیا دا لیکونکی د تعویض لیکونکی وروستو به دلته خپل نوم ولیکي، فلان بن فلان فلانه، ټیک شو. ښه دې کې یو خبره ده که اوس که چېرته جینۍ ده هغه یو هلک دی په جینۍ لیکي نو هغه به فلان بنت
فلانه ټیک شو جی فلانه بنت فلانه بس هغه چې اری ونوم دی او دلته چې کوم دی او کچته مثال لکه الکه دغه باندې کوي دای ولیک دلته نو کدا جنې نو بنت بلیکی او که الکه نو بن بلیکی بیا بدار والی خو خسته به دا سرامات به کی ګول به کی او دا بیا یو دغه به تو کی او ستار مر به تو کی بس روشن ټیپ لګي پاک ستر چې کوم دی د شړشمو تیل یا سوچ غوړي هغه کې به دا دغه کی وې به لړی پکې بیا به دا ورته کی او افتا پورا افتا کول پکار دی ان شاء الله العزیز محبوب چې کوم دی دا به دی په محبت کې بیقرار شي او که خیر د خدای د زړه مراد به پوره شي او د خپل اظهار په خپل کوي نو بس ماتم دعاګانې کوي الله دې تاسو ټول خوشاله ساتي او ټول د زړه مرادونه دی الله پاک د ټولو پوره کړي او بس ان شاء الله العزیز یو بل ویډیو سره بیا خدمت کې تاسو حاضرېږم تر هغه پورې مال اجازه راکړئ د الله په امان